北京朋友去kumrang guna ki Salamona za kutiyam rajepa nanani program ki da Beijing da gurunu da nariwal bag sail wukli au le rangarang daudi gurunu caha huand wahrai. De 2025 kal para da daudi gurunu kulturi festival delta da Beijing da gurunu nariwal bag ki rawangdai. او د کابوسل زرام را به میترو په پراخوالي کې څه باندې څلوېښت ډوله داودي ګلونه نندارې ته ایښودل شوي دي. دا ګلونه په اولمپیک لوبو کې د لوبغاړو په شان د ښکلا څرګندولو په سیالیو کې فعاله او ښکلې بڼه ښیي. وګورئ زما تر شا دغه لویه مجسمه چې د ګلونو خپرې په بڼه جوړه شوې د دغه فستیوال په زړه پورې مجسمه او هم یوه نمونه بلل کېږي. د دغې مجسمې جګوالی 7.5 متره دی او له 214 زرو ګلونو څخه جوړه شوې ده. په یوې چیني افسانې کې راځي چې د ګلونو خپرې د کال په څلورو موسمونو کې د ګلونو د ادارې دنده لري او په مني کې د داودي ګلونو په وړلو سره بیجینګ ته ستنېږي. د ګلونو خپرې چې هر چیرته ځي د خو خاصراتو د خوشحالیو او د کورنیو د یووالي د نیکمرغیو زیری لیږدوي. چین د داودي ګلونو سرچینه بلل کېږي او په دغه هېواد کې د داودي ګلونو د کرلو او روزلو تاریخ له 300 کلونو څخه زیات دی چې په دغه بهیر کې یې ډولونه او رنګونه هم ډېر شوي دي. داودي ګلونه نه یوازې ښکلې بڼې لري بلکې د چای په شان څښل کېږي او د خلکو د روغتیا لپاره ګټه لري. د ګراس داودي ګلونه د چین په کلتور کې د ښه اخلاق او اوږد عمر نښه هم بلل کېږي او چینایان یې د روغتیا او اوږد عمر لپاره په نیکفال نیسي. په بیجینګ کې منی، ملاوی او خزانې موسم نه بلکې د ګلونو ډېر ځلانده او سمسور موسم دی. خلک له کورونو څخه بهر ځي او له کورنیو سره یو ځای د ګلونو له خوشبویۍ څخه خوند اخلي. درنو دوستانو، داودي ګلونه مو خوښیږي؟ ښه راغلاست په بیجینګ کې د مني د ښکلو منظرو سیل وکړئ.